که زه چېرته تاسو نه دا سوال وکړم چې د ماشي څو سترګې وي نو تاسو به وایئ چې 2 سترګې وي. خو زه درته نن یو داسې حقیقت او ریسرچ بیس خبره کوم چې تاسو بالکل اریان پاتې شئ. د ماشي بیسیکلي 2 سترګې وي، خو په هر یوې سترګې کې د ماشي په زرګو سترګې نورې موجود وي، یعنی په زرګو لینز وي چې کوم لینزونه د سترګو کار کوي. او دا د عام انسانانو یا د نورو ځناورانو د سترګو په شان نه وي، بلکې دا داسې سترګې وي چې دا په تیاره کې ماشي ته مدد ورکوي. یعنی تاسو سوچ وکړئ د الله تعالی د قدرت ته وګورئ چې د ماشي په ظاهره خو 2 سترګې دي، خو په هغه 2 سترګو کې په زرګو نورې سترګې الله تعالی جوړې کړي دي چې کوم ماشي ته دا قدرت ورکوي، دا طاقت ورکوي چې ماشي په تیاره کې، یعنی په هر یو قسم ته ماحول کې ماشي اوسېدی شي. یعنی په تیاره کې که تاسو وګورئ، په دوړو کې که تاسو وګورئ، په هر ځای کې ماشي سفر کولی شي، په تیاره کې سفر کولی شي. یعنی داسې تیاره کې ماشي سفر کولی شي چې په هغه تیاره کې یو جاندار ته هم څه نه ښکاري. یعنی دا د الله تعالی یو عظیم قدرت دی، یو عظیمه د قدرت کرشمه ده چې دا ماشي ته الله تعالی دا طاقت ورکړی دی. نو که چېرته دا ماشي د دنیا نه ختم شي نو انسانانو ته به وردغه شان زموږ فضا ته به څه فایده ورسي؟ فایدې هم ډېرې زیاتې دي، خو د دې نقصانات د فایدو نه زیات دي. یعنی د دې دومره غټ غټ نقصانات دي چې تاسو بالکل اریان پاتې شئ. د ماشو داسې قسمونه شته چې هغه د ګلونو نه رس کي، یعنی د ګلونو نه هغه خوراک حاصلوي، اوبه څښي د ګلونو نه. نو که چېرته دا ماشي ختم شو، د هغې ګلونو نه به اوبه چې کومې دي هغه به څوک نه څښي. پر همدغه شان دا ګلونه به د دنیا نه ختم شي چې د دې ګلونو د ختمېدو په وجې باندې ماحول باندې به ډېر غټ اثر پرېوځي، ټول قدرتي نظام چې دی هغه به ترې متاثره شي. همدغه شان دا د ډېرو ځناورانو خوراک دی په سمندر کې، او همدغه شان په اوبو کې داسې ډېر چینجي دي، داسې ډېر میان دي چې دغه ماشي د هغو خوراک دی. که چېرته دا ماشي ختم شو، همدې سره به دا په زرګو نور ځناوران هم د دنیا نه ختم شي. نو دا ماشي چې دي دا زموږ د فضا دپاره ډېر اهم دي، خو د دې نقصانات هم ډېر زیات دي. دې نه ډېرې غټې غټې بیمارۍ هم لګېږي، داسې بیمارۍ هم دې ماشو نه لګي چې هغه بیماري انسان بالکل ختم کړي. نو ماشي د الله تعالی د قدرت یو عظیمه کرشمه ده، او دا الله تعالی هسې نه دی جوړ کړی، بلکې د دې هم ډېرې غټې غټې او عظیمې فایدې دي. دا ویډیو خامخا مخکې شیر کړئ، کیدای شي چې د چا اصلاح ترې وشي.